بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو چې د دایرې مساحت زده کړو، نو داسې لیکم د دایرې مساحت. که چیرې د دایرې مساحت البته موږ تاسې په A سره ښیو، عموما د دایرې مساحت چې دی هغه په A سره ښیو. نو د دایرې د مساحت لپاره عمومي فارمول دا رقم دی چې A مساوي کیږي پای R مربع، او یا دا رقم هم ښودل کیږي چې A مساوي کیږي D پر 2 کل مربع، یا A مساوي کیږي پای ضرب D پر 2 کل مربع سره. اوس راځو که چیرې موږ تاسو ته یو سوال راکړی وي، البته و یو دایره راکړې ده، یو خوږه راکړې ده، البته یو چاکلیټ دی یا یو پلمیټ دی چې ګردی وردی دی، داسې ګول وول شکل لري، داسې چې دغه کوتر یې البته دغه کوتر چې دی هغه عبارت دی د 14 ملي متره څخه. که چیرې دا D مساوي وي په 14 ملي متره سره، یعنی زموږ تاسې کوتر چې دی په دې ځای کې D مساوي دی په 14 ملي متره سره. نو تاسې چې پیدا کړئ A پیدا کړئ، مساحت یې پیدا کړئ. نو د دې دپاره اول ضرور ده چې موږ شعاع پیدا کړو. نو شعاع دا رقم پیدا کوو چې R مو مساوي کیږي D تقسیم پر 2. D مو 14 ملي متره ده، البته چې پر 2 تقسیم کو نو هغه به مساوي سي په 14 پر 2 چې تقسیم کو 8 ملي متره راوځي. نو زموږ تاسې R به مساوي سي په 8 ملي متره سره. اوس دا قیمت اخلو په دې فارمول کې، په دا لوړ فارمول کې د R پر ځای وضع کوو. نو کله چې وضع کړو نو بر به موږ تاسې ته داسې په لاس راسي، البته که چیرې دلته یو کرښه راکش کو نو د دایرې مساحت به بر مساوي سي A به مو البته A به مساوي سي په پای R مربع سره. A خپله کاږم، پای قیمت هغه را معلوم دی 3.14 ضرب R مو پیدا کړی دی هغه 8 ملي متر د مربع. نو A به مساوي سي، دا به داسې ولیکو چې 3.14 ضرب 8 چې مربع کو 4 ملي متر مربع کیږي. که 3.14 په 4 کې ضرب کو نو د A جواب مو بره A ته مو جواب راوځي. که 3.14 په 4 کې تاسې ضرب کړئ 296 جواب راوځي، چې دلته که تاسې ورته متوجه سئ کمپیوټر کې ما سره ضرب کړي دي، یعنی 3.14 په 4 کې 296 جواب کیږي. زموږ دغه جواب چې دی 200 اشاریه 9 ملي متر مربع راووتی. او که چیرې په ډېر دقیق سره یې کوو، البته دا تقریبي جواب دی، دغه جواب چې دی زموږ تاسې تقریبي دی. کې دقیق غواړو چې پیدا یې کړو، تر دې هم دقیق، ځکه چې 3.14 دی تقریبي جواب دی.
نو د هغه دپاره موږ کولی سو چې ای به مساوي سي، البته تقریبا مساوي به سي. په دغه ځای کې د حساب ماشین کې که تاسې ښه ورته متوجه سئ، دلته موږ تاسې دا ایسي نو اته البته 4 کېدله، داسې لیکمه چې 4 ضرب فای، البته شیفت نیسو، دا شیفت ونیسئ نو بیا به څه شي وي، فای مو دا دی په دې ځای کې دی، ښه ورته متوجه سئ. البته دا ضربي شیفت دا چې مینو ته ولاړ سو اوله شماره وي، شیفت ونیسئ 3 فای ضرب 4 زمان 201.06. ښه جواب ته متوجه سئ 201.06. نو زموږ تاسې دقیق جواب به که تاسې ورته وګورئ نو جواب مو 201.06 ملي متر راسي، مربع راسي. البته دغه جواب مو تقریبا تر دا لوړ جواب لږ څه دقیق دی، ځکه چې په دې کې موږ د فای ټول اشاري رقمونه نه دي راخیستي، خو په دې کې مو په حساب ماشین باندې ټول اشاري رقمونه راخیستي دي. نو دغه جواب چې دی در دا پورته جواب دقیق تر دی. نو دا اوس موږ تاسې د یو دایرې د مساحت پیدا کول. ومن الله توفیق.